अली गली से दी पछाड़ जाओ बाज मान के राज पर वतन करो सनिष्ठा ताजी जमू पकुली पाकिस्तान के राज पर वतन करो دا صابر احمد صابر دی چې د کراچۍ د پښتني ژبې شعر او ادب په ابتدایي شاعرانو کې خپل یو مقام لري او د خپل شاعرۍ سره سره خوندور ترنم د لاسه خپل یو ځانګړتیا یې هم خپله کړې ده. ټول عمر د مسافرو او مزدورانو لپاره د خپلې د شاعرۍ د لاسه غږ هم پورته کړی، خو نن دغه انقلابي شاعر د خپلو خبرو نه وتی ځکه چې ګوزن داسې ورنځو چې د یوې خپې او د یو لاس سره سره د خبرو اترو نه هم وتی دی. صابر احمد صابر د کراچۍ یو شخصي هسپتال کې د دې ګوزن د لاسه پروت د ژوند او د مرګ په کشمکش کې مبتلا دی. ملګري شاعران او نور په پښتو ژبه مین ورته وخت په وخت ځان هم را رسوي، خو صابر احمد صابر ترې نه تپوس کولی شي او نه ورته خپل خوندور شعرونه ډالۍ کولی شي. صابر احمد صابر ته د ډیر وخت نه په دې ناروغتیا کې مبتلا دی، خو بس نور د دې ناروغتیا سره د جنگ وته ځکه خو یو مسیحا سترګې په لار په انتظار دی. صابر احمد صابر د خپل مزاحمتي شاعرۍ د لاسه په پښتو ژبه کې لوی مقام جوړ کړي او د خوږ ترنم د لاسه پښتانه ورسره مینه هم ډیره زیاته کوي. صابر احمد صابر په خپل وخت کې د مزدورانو لیډر هم پاتې شوی چې ورسره د خپل انقلابي شاعرۍ د لارې مزدورانو د لوړو حوصلو سبب هم ګرځېدلی، خو اوس په کتل غواړي چې پښتانه د دې بېوسۍ په وخت کې د صابر احمد صابر سره څومره مینه کوي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.